یو پلار د خپل ماشومانو د سترګو په وړاندې په بېرحمانه توګه ووژل شو. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې وسلوالو یو تن د خپلو ماشومانو پر وړاندې وواژه. خاطر ورځ مازدیګر مهال د دغې ولسوالۍ د مولانا نقیب اخوند له زیارت سره نږدې وشوه. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي د امان الله په نوم دغه وژل شوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی و او له خپلو ماشومانو سره په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستو لپاره روان و چې وسلوال ورباندې برید وکړ او ویې واژه. له دې سره په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر غبرګونونه راوپارېدل. خلکو د وسلوالو کسانو دغه عمل په توندو لهجو سره وغانده او د حیرانتیا خبره خو دلته ده چې دغه خبر نړیوالو ته هم ورسېد. انا ګلټ په نوم یوه انګلستاني نجلۍ لیکلي دي: ډېره د خواشینۍ خبره ده. آیا انسانیت او بشریت دا ډول وي؟ د اسلام په څېر یو پاک دین کې دا ډول کارونه کیږي چې زړه بوږنونکي دي او د ټول بشریت خلاف دي. دا وایي دا یو ډېر زړه بوږنونکی او وحشي کار دی چې یو پلار د خپل ماشوم په وړاندې وژل کیږي. د دې کار تصور هم نشي کېدای. خو تاسو ولیدل چې پرون دغه کار په بېرحمانه توګه په افغانستان کې په کندهار ولایت کې ترسره شو. د کندهار امنیه قمندان عادل خان پیښه تاییدوي او وایي برید کوونکي تښتېدلي دي، خو پولیسو یې لټون پیل کړی دی او ډېر ژر به دغه برید کوونکي ونیسي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري.